کابل کې د ځوانانو راډیو د اتلانو جام د فوټسال سیالیو د پرانیستي مراسم ترسره شول. په دغو سیالیو کې د هیواد له څلورو ولایتونو څخه غوره لوبډلې د اتلولۍ ګټلو لپاره سیالۍ ته راوتلي دي. د ځوانانو راډیو د اتلانو جام د فوټسال سیالیو د پرانیستي مراسم په یوه پرشوره او سیالیزه فضا کې ترسره شول. د سیالیو په دې پړاو کې د کابل، کندهار، خوست او بغلان ولایتونو د فوټسال لوبډلې ګډون لري او ټاکل شوې ده چې په راتلونکو څو اونیو کې د اتلولۍ مقام ته د رسیدو لپاره له یو بل سره سیالي وکړي. هدف از برگزاری رقابت‌ها زمینه فراهمسازی البته میشه گفت که نمایش استعدادهای پنهان و نمایش استعدادهای جوان افغانستان هست و این بازی‌ها میتونه که خیلی یک زمینه خوب برای رشد استعدادها باشه و همین قسمی نشان داده شود برای جهان، برای AFC، برای فدراسیون فوتبال افغانستان، برای کمیته فوتبال افغانستان که استعدادهایمان را در کل اینا دعوت بکنن به تیم ملی فوتبال افغانستان و به نحو نشان بدیم که ما از ولایات مختلف برای یک ملت و برای یک افغانستان مهم بازی میکنیم و به خوشی میافریم. ګډونوال هم د ورته پروګرامونو جوړول د ورزشي د ودې د ځوانانو ترمنځ د یووالي او همغږۍ د پیاوړتیا لپاره ښه فرصت بولي. واقعا دا ډول سیالۍ چې دایریږي دا ډېر یو مثبت ذهنیت خلکو ته ورکوي، همداشان بازیکنانو ته یې ورکوي، یو بل سره معرفي کېږي، لا ورزش ته خلک هڅېږي د دې سره. نو انشالله دا به ډېرې په زړه پورې سیالۍ وي. رادیو جوانان سپاسگزار هستیم ازشان، تشکر بسیار زیاد از اینا و خواهشان از تمام مثل دیگر نشرات دیگر تلویزیونایی که هست ازشان خواستار هستیم که این قسم یک تورنمنت به تمام بازیکنان برگزار کنند تا موجب پیشرفت تمام تشویق و تمام بازیکنان شود. تشکری خاص میکنم از برگزار کننده همچین رقابت ها، چون همچین تورنمنت ها باعث ایجاد انگیزه و علاقه بین جوان ها میشه و همچنان بسیار تشکری خاص میکنم از شما همچنان که باعث نشر همچین تورنمنت ها میشید و این هم بسیار یک انگیزه خوبی به جوان ها میده. د دغو سیالیو تنظیمونکي وایي د دې لوبو موخه د فوټسال ورزش پراختیا، د ځوانانو ترمنځ د سالمې سیالۍ رامنځته کول او په هیواد کې د ورزشي استعدادونو پیژندنه ده. رادیو جوانان افتخار برگزاری این رقابت‌ها را دارد و رقابت‌ها قرار است که به مدت 21 روز در مجموع در 3 هفته برگزار شود و امروز بازی رفت رقابت‌ها میان 4 ولایت از 4 زون افغانستان برگزار خواهد شد و بازی برگشت فردا برگزار میشه و بازی رده‌بندی هفته بعد و بازی البته فاینال یعنی در کل 14 روز بعد برگزار خواهد شد. جام قهرمانان رادیو جوانان نه تنها یک رقابت ورزشی نیست، بلکه نمادی از همدلی، برادری، تلاش و استعداد جوانان کشور ماست. ورزش به ما می آموزد که برای رسیدن به موفقیت باید نظم، پشتکار و احترام به یکدیگر تلاش کنیم. رادیو جوانانو د مسؤلینو غوښتنه ده لکه څه ډول چې د فوټسال په برخه کې تاسو بېلابېل خدمتونه ترسره کوئ، همدې ډول د فوټبال، والیبال او نورو برخو کې هم خدمتونه ترسره کوي تر څو هغه هم زیات مینوال لري. د یوې خوا به ځوانانو ته کار شوی، له بلې خوا به ځوانان له نشهیي توکو ناوړو اعمالو څخه په امان کې شوي وي. ټاکل شوې ده چې دغه سیالۍ به څو اونۍ دوام وکړي او په پای کې به د دې پړاو غوره لوبډله د اتلولۍ جام خپل کړي او ستاینه به یې وشي.